سلامونه ګرانو لیدونکو، په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ خوشحاله صحتمند وئ. نن ویډیو کې به تاسو ته در وښیو چې څنګه کولی شو د بل چا واتساپ میسیجونه په خپل واتساپ کې وګورو، غیر له دې چې هغو ته پته ولګېږي چې میسیجونه او پیغامونه یې تاسو کتلي هم دي. زه احسان جلالي یم، دغه مې یوټیوب چینل دی. تاسو کولی شئ چې دغه در سره سبسکرایب کړئ تر څو زما هره نوې ویډیو تاسو ته په وخت سره در ورسیږي. د چینل سبسکرایب کېدو وروسته که دغه د زنګولې نښانه فعاله کړئ، ګټه به یې دا وي چې زما هره نوې ویډیو به تاسو ته په وخت سره در رسیږي. د دغه ټریک د فعالولو لپاره به تاسو راشئ، خپل واتساپ به راخلاص کړئ. کله مو هم چې واتساپ راخلاص کړ، له لږ انتظار وروسته تاسو به بیا راشئ، په دغه سر کې تاسو ته ښکاري دغه 3 ډاټس یا دغه 3 ټکي، په دغه باندې به تاسو یو کلیک واخلئ او بعد له هغې به بیا تاسو راشئ دغه د سیټینګز آپشن چې دی په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو هم چې په سیټینګز آپشن باندې کلیک وکړ، بعد له هغې به بیا تاسو راشئ دغه د پرایویسي په دې کې ډېر زیات سیټینګونه دي. بعضې له دې څخه تاسو ته ما ځینې در ښودلي دي او ځینې نور به یې په راتلونکو ویډیوګانو کې هم له تاسو سره شریک کړم. په دغه پرایویسي باندې کله هم چې تاسو کلیک وکړئ، نو تاسو ته به دغه ډول آپشنونه راښکاره شي. دې کې تاسو ته ښکاري بېلابېل آپشنز دي، پروفایل پیکچر دی، اباوټ دی، لینکس دي، دغه مختلف قسمه آپشنونه دي. خو زموږ او تاسو کار چې دی هغه له دې سره دی. دغه ریډ ریسیپټس تاسو ته ښکاري، دغې سره زموږ او تاسو کار دی. په دې کې کولی شئ چې تاسو دغه سیټینګ ترسره کړئ. دې لپاره به سمپلي تاسو راشئ په دغه ریډ ریسیپټس، دغه آپشن باندې به تاسو صرف یو کلیک واخلئ. داسې یو کلیک چې ورباندې وکړئ، په اوله کې به دا چې دی فعال وي او وروسته چې دی دا بیا غیر فعال کېږي. کله هم چې دغه غیر فعال شي، دلته یې لیکلي دي اف ټرن آف یو، یعنې کله چې دغه تاسو بند کړئ، نو کله هم چې تاسو ته په واتساپ کې څوک پیغام راولېږي، هغه که تاسو هم ګورئ، خو بیا به هم دوی ته معلومات نه کېږي چې تاسو د دوی پیغام کتلی دی. دغه د کتلو د معلومولو لپاره تاسو ته ښکاري دغه پیغامونه چې ما ځان ته لیږلي دي، نو کتلي مې هم دي. بیا معلومات کېږي چې دغه شنه 2 ډبل خطونه ورباندې راشي، یعنې دغه ما کتلي دي. خو کله چې تاسو دغه آپشن ورباندې فعاله کړئ، بیا به تاسو ته دغه ډول درښیي، یعنې دغه 2 ډبل خطونه به ورباندې راځي، خو هغه شین نښان چې دی، که چیرې تاسو پیغام هم ګورئ، خو بیا به هم دوی ته معلومات نه کېږي. نو دغه تاسو کولی شئ بعض وخت فعاله کړئ تر څو تاسو ته څوک مزاحمت ونه شي کولی. زموږ نننۍ ویډیو همدومره وه، تر بیا به چې ستاسو لپاره راځو، در څخه اجازت اخلو. د خدای په امان.